تاسو به د بهلول دانا نوم حتما اوریدلی. د ریسرچونو او تاریخ کتابونه لیکي چې د اصلي نوم وکیر بن عمرو او د کوفی اوسیدونکی و. د هارون الرشید همعصرو دغه سره په یو عصر کې ژوند کو او د دوی ترمنځ ډېرې عجیبې مکالمې او خبرې اترې هم موجودې دي. د دې ترڅنګ بهلول دانا لکه مخکې چې ما اصلي نوم ویل، لیکن دی په بهلول دانا په خلکو کې مشهور و. ډېر پوخ عقل یې درلوده، خلکو ته ډېرې ښې مشورې ورکولې. نو د دې ترڅنګ د ده ډېرې ښې کیسې دي، ډېرې ښې پیغام لرونکي کیسې دي. زما ډېر له کوچنیتوبه یادېږي چې موږ ته به په کورنۍ کې د بهلول دانا کیسې کولې. لیکن یو بحث دلته دا موجود دی، ډېر مشهور دی، چې موږ اوس فلم په غزني کې یو چې دغه زیارت د بهلول دانا پورې نسبت ورکوي د دې خلک. دا چې تاریخي اصلي واقعیت څه دی نو والله اعلم، د هغوی په اړه زموږ ډېر معلومات نشته. لیکن تاریخي کتابونه یې کوفی په هکله هم لیکي او ځینې افغانستان کې چې دغه زیارت دی او ډېر خلک ورته راځي هم، په دې هکله باندې دا بحث شته. یو نفر ورته راغی چې بهلول دانا زه څه شی وکړم چې ژوند مې یو څه ښه سي، کاروبار مې روان سي. ده ورته ویل چې د کچالو کاروبار شروع کړه، انشاءالله چې کاروبار به دې ډېر ښه سي. مشوره ورکړي. کله چې هغه د کچالو کاروبار شروع کړي، کار یې ماشاءالله ډېر مخکې ځي او پراخیږي. بیا چې دی بیا بل ځل راتېرېږي، د کار ډېر لوی شوی، دوکان یې جوړ کړی، ښه وضعیت یې برابر وي. بیا ورته وایي چې اوس خو د کچالو وخت په تېرېدو ده، یو بله مشوره راته راکړه چې هغه به څه شي. ده ته وایي چې بهلول دیوانه موږ ته یو مشوره راکړه. په دې سره بیا بهلول ورته وایي چې دا ځل خټکي راوړه، ته به ګټه وکړې. کله چې خټکي راوړي سړی پکې تاوان کوي. بیا بهلول دانا ته وایي چې هغه دی بل ور دې ښه مشوره راکړه، دا ور دې صحیح مشوره رانه کړله. د دې دلیل څه و؟ دی راته وویل چې بل ور دې راته ویل چې بهلول دانا ما د دانا یا د هوښیارو خلکو په قسم مشوره در راکړه، او دوم ځل دې راته ویلې چې بهلول دیوانه ما د لیونیو په څېر مشوره درکړه، هغه د تاوان دې پکې وکړه. یعنې دې کې څومره ډېر ښه پیغامونه موږ تاسو ته پراته دي، متقابل احترام او هغه ځین د دغه هغه عقلي باورونه او پوخوالی موږ تاسو ته ښیي. په هر صورت دا ځای د دې په هکله ډېر مشهور دی. شاوخوا نور قبرونه هم شته. غزني خو د تاریخي عبیداتو او آثارو یو مرکز دی په افغانستان کې. ډېرې تاریخي سلطنتونه، تاریخي لوی دورې د دغه ځای پورې تړاو لري. نو انشاءالله موږ راغلي یو د ځینو نورو سیمو په هکله هم له تاسو سره معلومات. که تاسو د بهلول دانا کومه کیسه یادوي یا په اړه نور معلومات لرئ، موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. السلام علیکم.